نه شي چې سبا موږ او تاسې د دې ملت د اوږو بار وګرځېږو او یا یې د شرمندګۍ سبب وګرځېږو. خرڅ وشو، خیانت ونکړو، بې وجدانه وشو او خپل افغاني غیرت ونه بایلو. حق او باطل باید وپېژندل شي او د هغه په رڼا کې باید خدمت ته ژمن واوسېږو. په دې چوکاټ کې باید بیا تانک هم زده کړو، توپک هم زده کړو، توپ هم زده کړو. ګورئ موږ تاسو ته دا فکر راکول کېږي چې توپک څه کوي، مرمۍ څه کوي، اسلحه څه کوي، ټانک څه کوي. دا د وحشت علامه ده، دا د بربریت علامه ده او دا زموږ او ستاسې هیلې مړې کوي. قلم راواخله، مبارزه وکړه او دې وطن ته خدمت وکړه. قلم ډېر د احترام شی دی. د قلم په توسط به موږ او تاسې د خپل نظام ساتو، پرمختګ به کوو او زموږ او ستاسې ټولې هیلې په قلم پورې تړلي دي. خو چې توپک نه وي، ټانک نه وي، اسلحه نه وي، قلم هېڅ خپله دا ټانګان موږ او تاسې جوړ کړي، دا M4 M16 دا بلاک هاک دا B250 دا ما او تا جوړ کړي، دا هغو کسانو جوړ کړي دي چې موږ او تاسې د توپک څخه راګرځي، د قلم په نامه غولوي. نن زموږ او ستاسې په سر باندې جوړ کړي چې زموږ او ستاسې فضا اشغال. زه هم په ناهیلو سترګو ورته ګورم، ته هم په ناهیلو سترګو ورته ګورې. وزیران، قومندانان، د خپلو اردوګانو مسؤلین، جنرالان ټول اسمان ته ګوري، هېڅ یې په وس نه ده.